Number 1. Vomiting کای. هغه کله کله کای لري یعنی کای کوي. He has vomiting sometimes. He has vomiting sometimes. Fever تبه. ته تبه لري. Do you have fever? Stomachache د معدې درد. زه سخت د معدې درد لرم. I have hard stomachache. Headache د سر درد یا سر خوږیدل. زه هیڅ د سر درد نه لرم یا زما سر نه خوږیږي. I have never headache. کپ د کپ معنی ده ټوخیدل. زه کله کله ټوخیږم. I cap sometimes. Sneeze مطلب دا ارګمای کول یا پرنجیدل. ته پرنجیږي یا ارګمای کوي یا پرنجیږي. نو په انګلیسي کې په وایو Do you sneeze? A runny nose مطلب دا د پوزې بهیدله. موږ وایو چې هغه پوزه بهیږي یعنی زکام دا او پوزه هم بهیږي. نو وایو په انګلیسي کې He has runny nose. Toothache د غاښ درد. زه د غاښ درد لرم. I have toothache. بل لغات مهم pimples دانې. زه په پوستکي باندې ډېرې دانې لرم. I have a lot of pimples on skin. Bump مطلب دی پړسوب. زما لاس پړسوب لري یعنی لاس می پړسیدلی ده. My hand has a bump. ازما مقصد دی نفس تنګي د ساه بندیدله یا ساه بندي چې ځینې خلک ورته وایي. زیاتره خلک نفس تنګي لري یا نفس بندي لري یعنی نفس بندیږي ساه ستونزه لري. نو په انګلیسي کې به وایو Most people have asthma. Scald سوی. د هغه پښه سوې ده. His foot is scalded. Flu د فلو مقصد ده زکامو. ته زکام لري یا ته زکام یې. Do you have flu? High blood pressure د وینې لوړ فشار. هغه د وینې لوړ فشار لري یا جګ فشار لري.
He has a high blood pressure. He has a high blood pressure. Depression. Depression. د depression مقصد دا اندېښنه، سوچ، تشویش. فکر کوم چې ته تشویش لري، یعنی اندېښنه لري، یو ډول فشار لري، نو په انګلیسي کې به وایو I think you have depression. I think you have depression. Broken leg. Broken leg مات شوې پښه یا ماته پښه. دا ماته پښه ده. It is a broken leg. It is a broken leg. Backache. Backache د ملا درد. هغه د ملا درد هم لري. He has backache too. He has backache too. Nose bleed. Nose bleed د پوزې وینه کېدل یا د پوزې وینه. هغه ډیره د پوزې وینه لري، یعنی پوزې ډیرې وینه ده، نو په انګلیسي کې به وایو He has too much nose bleed. He has too much nose bleed. Sore throat. Sore throat د مرۍ درد یا د ستوني درد. زما د ستوني درد نه خوښیږي. I don't like sore throat. I don't like sore throat. Daisy. Daisy کنګس. ته کنګس یې، یعنی ته په خپل حال نه یې. Are you Daisy? Are you Daisy? Finger cut. Finger cut پرې شوې ګوته. لکه موږ وایو چې ما خپله ګوته پرې کړله یا کټ کړله. I cut my finger. I cut my finger. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.